السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو امید لرم چې ټول به ښه یئ او خوشحاله به یئ او الله تعالی دې تاسو همیشه خوشحاله ساتي. نن دوستانو د زمونږ سبق نمبر 18 چې دی هغه دی واوی مده. نن به مونږ خو الف مده یا مده وپېژندل، خو اوس به مونږ واوی مده پېژنو چې واوی مده څه ته وایي. نو هر کله چې واو په خپله ساکن وي، ساکن خو تاسو پیژندل، سکون او ساکن تاسو دواړه پیژندل، دغه نښې ته سکون وي، په کوم حرف چې راشي هغه د شي ساکن شي. نو واو یې تیشه وي، په خپله ساکن وي او ښي طرف ته په ګاونډي حرف باندې پیش وي چې ښي طرف ته کم حرف وي، پرس که دا واو دی په دې لپاس تیشه سکون راغلی، دا واو تیشه ساکن شو دی. واو خو په خپله ساکن دی، ښي طرف ته تیشه دی، با ده، په با باندې تیشه راشي وایي پیش راشي، په با باندې پروت پیش ده، ښي طرف ته ګاونډي حرف باندې پیش وي، نو دې ته واوی مده ویلی شي. په واوی مده کې به دواړه شونډې راغونډوو او د یو الف په مقدار به یې راکاږو. با واو پیش دلې جوړ دی او بو د دې روان دی. د دې مثال هم د ولاړ پیش په شانتې دی، خو دا به د واو سره مونږ تړو، هغه به صرف ولاړ پیش وي، یو الف په مقدار به راښکوده کېدو او دا به هم د یو الف په مقدار مونږ راکاږو. نو اوله طریقه چې دی کې ده هغه ده اوله طریقه صرف جوړ، همزه واو پیش، با واو همزه واو پیش، با واو پیش، تا واو پیش، ثا واو پیش، جیم واو پیش، حا واو پیش، خا واو پیش، دال واو پیش. دویمه طریقه چې دغه جوړ او روان دواړه، همزه واو پیش، او، با واو پیش، بو، تا واو پیش، تو، ثا واو پیش، ثو، جیم واو پیش، جو، حا واو پیش، حو، خا واو پیش، خو، دال واو پیش، دو. دریمه طریقه صرف روان، او، بو، تو، ثو، جو، حو، خو، دو، ذو، رو، زو، سو، شو، صو، زغو، طو. اوس دې مشکل حروف څوارلس، تو، طو، ثو، سو، صو، ذو، زو، زغو، ضغو، او، عو، هو، حو، فو. اوس د واوی مده مشق. اوله طریقه صرف جوړ، یا زبر قاف واو پیش، لام پیش، همزه زبر عین واو پیش، ذال پیش، قاف الف زبر لام واو پیش، را زبر صاد واو پیش، جیم واو پیش، عین دو زیر. دویمه طریقه جوړ او روان دواړه، قاف زبر قا، با واو پیش، بو، قابو، لام دو زیر، لین، قابولین، عین پیش، عو، دال واو پیش، دو، عودو، لام دو زیر، لین، عودولین، قاف پیش، قو، لام واو پیش، لو، قولو. دا وسې که پیش دی نو قاف به مونږ نه راکاږو او دا دې خوا چې لام واو د واو ساکن دی، ښي طرف ته د ګاونډي نو دا واوی مده ده، نو دا به قولو، با دو زیر، بین، قولوبین، قاف پیش، قو، با واو پیش، بو، قوبو، را دو زیر، رین، قبورین، غاین زبر غا، فا واو پیش، فو، غفو، را دو زیر، رین، غفورین. دریمه طریقه صرف روان، یقولو، اعوذو، قالو، رزقو، جوعین، قبولین، عدولین، قلوبین، قبورین، غفورین، عبوسین، حصولین، ساهون، شکورین، بورن. دوستانو نو دا ویو سبق نمبر 18 واوی مده. زما امید دی چې تاسو به پوه شوی. الف مده، یای مده، واوی مده مونږ وپېژندل. الف مده هغې ته وایي چې الف په خپله خالي وي، ښي طرف ته ګاونډي حرف باندې زبر وي. یای مده هغې ته وایي چې یا په خپله ساکنه وي، ښي طرف ته ګاونډي حرف د لاندې زیر وي. او واوی مده هغې ته وایي چې واو په خپله ساکن وي او ښي طرف ته ګاونډي حرف باندې پیش وي. دقه آسان وو، الفی مده، واوی مده، یای مده، بالکل آسان سبقونه دي. ویډیو خپل دوستانو سره ډیره شیر کړئ، ماله راکړئ اجازت.
والسلام.